پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. یوه ورځ یو باچا د خپل محل په چت قدم وهل او ګرځېدل. له هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. یوه ورځ یو باچا د خپل محل په چت قدم وهل او ګرځېدل چې ناڅاپه یې نظر محل ته نږدې د یو کور په بام ولګېد چې یوې ښځې د بام په سر جامې وینځلې. باچا خپل یو غلام راغوښت او پوښتنه یې ترې وکړه چې دا ښځه څوک ده. هغه ورته وویل چې باچا دا ستا د غلام فیروز ښځه ده. په باچا د هغې ښځې د حسن او ښکلا نشه راغلې وه نو هغې ته د رسېدلو لارې چارې په لټه کې شو او خپل غلام فیروز یې راغوښت. کله چې فیروز حاضر شو نو باچا ورته وویل ته زما دا لیک د فلاني ملک باچا ته ورسوه او ها د دې لیک جواب هم ضرور د ځان سره راوړه. فیروز له باچا څخه لیک راواخیست او خپل کور ته راغی او په کور کې یې لیک د بالښت لاندې کېښود او د سفر د سامان په تیارولو بوخت شو. شپه یې په کور تېره کړه او سهار وختي په ټاکلي سفر روان شو او نوموړی فیروز په دې نه و پوه چې باچا له هغه سره څه چال چلولی ده. دلته چې څنګه فیروز د سترګو پناه شو هلته د فیروز د ښځې او ښکلا لیونی باچا د فیروز د کور په لور ور روان شو. باچا د فیروز کور ته ورسید او د فیروز د کور دروازه یې ور وټکوله. د فیروز ښځې غږ راوکړ چې څوک یې؟ باچا جواب ورکړ چې زه یم ستا د خاوند مالک یعنی باچا. د فیروز ښځې چې دا خبره واورېده نو دروازه یې ور خلاصه کړه او باچا دننه راغی او کېنست. د فیروز ښځې چې باچا په خپل کور کې ولید نو حیرانه شوه او له باچا څخه یې د غریب خانې د راتګ پوښتنه وکړه. باچا ورته وویل زه ستا کور ته میلمه راغلی یم او ستا میلمه یمه. لکه څنګه چې د فیروز ښځه یوه نیکه او هوښیاره ښځه وه نو سمدستي د باچا په نیت پوه شوه او باچا ته یې وویل چې زه د الله څخه پناه غواړم ستا په داسې راتګ ماته خیر نه ښکاري. باچا چې دا واورېدل نو په غوسه شو او ویې ویل ای نجلۍ تا شاید زه نه یم پېژندلی زه باچا یم او ستا د خاوند مالک یعنې ستا خاوند خو زما غلام دی. د فیروز ښځه ورته وایي باچا زه پوهېږم چې تاسو یاست باچا تاسو یاست زما د خاوند بادار. او ورته وایي لیکن عالمان وایي چې شیر څومره هم وږی شوی وي هغه مردار نه خوري او تاسو خو په هغه جام کې اوبو څښلو له راغلي په کوم جام کې چې ستاسو سپي څښلي دي. باچا د دې ښځې په خبرو اورېدلو سره ډېر وشرمېدل او بیرته د خپل محل په طرف روان شو. لیکن باچا په بیړه کې و او خپل د لاس رومال هلته ورنه هیر شو. دا هر څه خو د باچا له طرفه وشول. اوس فیروز ته په نیمه لاره کې وریاد شو چې کوم لیک باچا ورکړی و هغه خو یې په کور کې پرېښی ده او د خپل اسب مخه یې راوګرځوله او په تیزي د خپل کور په طرف را روان شو. فیروز چې کور ته راورسېد او د بالښت لاندې د هغه لیک د راخیستلو په وخت کې سترګې د باچا په رومال ولګېدې کوم چې له باچا څخه په عجله کې هیر شوی و. فیروز چې دا هر څه ولیدل نو پوه شو چې باچا یوازې د دې لپاره لیږلی یم چې تر څو هغه خپل مطلب پوره کړي. خیر د دې هر څه له لیدلو وروسته فیروز لیک راواخیست او په خپل کار پسې روان شو او د کار د ختمولو نه وروسته بیرته باچا ته راغی. باچا په انعام کې فیروز ته اشرفي ورکړې. فیروز اشرفي راواخیستلې او بازار ته ولاړ او خپلې ښځې ته یې قیمتي تحفې او جامې واخیستلې او فیروز کور ته ولاړ. ښځې ته یې سلام وکړ او ورته یې وویل چې راځه چې ستاسو کور او کلي ته ولاړ شو. ښځې یې پوښتنه وکړه چې دا دې څه راوړي دي؟ فیروز ورته وایي دا باچا ماته انعام راکړ او دا هر څه مې ستا لپاره راوړي دي. نو له خپل خاوند سره د خپلې کورنۍ مور او پلار په طرف روان شو او د یوې میاشتې وروسته یې نه د ښځې احوال واخیست او نه یې واپس کور ته راوستله. څه موده وروسته یې د ښځې ورونه د فیروز لیدو ته راغلو او فیروز ته یې وویل ته ماته زما د خور سره د خفګان وجه ووایه او یا به موږ تاسو قاضي ته پیش کړو. فیروز ورته وویل څنګه چې ستاسو خوښوي او څنګه چې تاسو ته بهتره ښکاري هغسې وکړئ لیکن په ما د هغې داسې حق نه دی پاتې چې ما نه وي ورته پوره کړی. بالاخره دوی خپله قضیه قاضي ته وړاندې کړه. قاضي هغه وخت له باچا سره ناست او فیروز یې هم راوغوښت. د نجلۍ ورونو وویل قاضي صاحب موږ د میوې نه ډک باغ د دغه سړي په حواله کړ. د زموږ باغ خراب کړ ټوله میوه یې وخوړله او ونې یې پرې کړې. قاضي فیروز ته متوجه شو. فیروز وویل قاضي صاحب کوم باغ چې دوی ما ته راکړی و ما هغه په بهتر حالت کې دوی ته بیرته ورکړ. قاضي د نجلۍ ورونو ته متوجه شو. د نجلۍ ورور وویل هو په هغه حالت کې موږ ته بیرته راکړی دی لیکن موږ د ده څخه د بیرته راکولو د وجې پوښتنه کوو.
قاضي فیروز ته وایي ها فیروز ته څه وایې؟ فیروز وایي قاضي صاحب ما خپل باغ د کومې کینې یا نفرت له وجې نه دی پرېښی بلکې له دې وجې مې پرېښود چې زه یو ورځ باغ ته ننوتم نو ما هلته د شیر د پنجو نشان ولیدل بس زه وډار شوم چې شیر ما ته څه نقصان راونه رسوي نو ځکه ما د شیر د ویرې څخه باغ ته تلل هم بند کړل او باغ مې پرېښود پاچا هم چې خوا کې ورسره ناست و دا ټولې خبرې یې اورېدلې او پوه شو چې فیروز څه وایي او پاچا ورته وایي فیروز خپل باغ ته بېغمه او مطمئن لاړ شه او ویې ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې شیر ستا باغ ته راغلی و لیکن نه خو هغه هلته کوم اثر پرېښی او نه یې ستا له باغه کومه میوه خوړلې ده هغه هلته د یو څه وخت لپاره و او مایوس بیرته راغی او زیاته یې کړه په خدای قسم چې ما چېرته هم ستا د باغ په شان کلک دیوالونه نه ولیدلي قضیه حل شوه فیروز خپل کور ته راغی او خپله ښځه یې هم بیرته خپل کور ته راوستله نه خو قاضي پوه شو او نه بل څوک چې اصل قضیه څه وه ورونو یوه نیکه ښځه او یا یو نیک خاوند په دنیا کې له جنته کم نه دي د شک یو کوچنی د اور انګار ستاسو بسیا او د خوښیو ډک ژوند تباه کولی شي هیڅکله هم په داسې قضیو کې بېصبري مه کوئ او خپل کور د تباهي څخه وساتئ د خپلو کورونو د عزت د بقا لپاره د خپلو کورونو عیب چاته مه ښکاره کوئ الله دې زموږ د ټولو کورونو د خوښیو په رڼاګانو روښانه کړي آمین امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي د خپلې مینې اظهار د دې ویډیو په لایک شیر او د چینل په سبسکرایب کولو کې موږ ته راکړئ مننه